پوه شو. بل صفت دا ذکر کړی دی چې د مانځه پابندي کوي، نو دریم صفت دا دی چې څه چې ور الله ورکړي دي د هغې نه خرچه کوي. الله اکبر. مونځ ذکر شوی دی او دا د اسلام ارکان، د اسلام 15 ارکان دي که نه، اقرار د توحید او د رسول صلی الله علیه وسلم د نبوت، مونځ، زکات، روژه، حج. په هغه ترتیب دلته دا خبره ذکر شوې ده ځکه چې ایمان په غیبو باندې د توحید د عقیده ده، بیا پسې مونځ دی، نو پسې زکات ذکر شوی دی. دا هغه مونځ دی چې فرق دی زمونږ او د کافرانو په منځ کې، دې ته غوږ کولاو کړئ. او حدیث کې راځي، امام نسائی، امام ترمذي، امام ابن ماجه، امام احمد دې ټولو راوړی دی، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. زمونږ او د کافرانو په منځ کې فرق هغه مونځ دی، چا چې دا مونځ پرېښو هغه کافر شو. او یو بل حدیث کې دا راځي چې قیامت په ورځ د الله په حقوقو کې چې اولنی تپوس کېږي څه مبارک وي؟ مانځه مبارک. او دا هغه عبادت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم د مرګ په وخت کې آخري زنکدن کې دی تذکیره کړې وه، الصلاة الصلاة. امام ابو داود دا حدیث راوړی، زنکدن کې ویلي وي مونځ او مونځ. ګورئ مونځ پرې نه دی. دلته د سوچ خبره دا ده چې تدبر پکې وکړې. الله دا نه دی ویلي یفعلون الصلاة، کوي مونځ، داسې نه دی ویلي. یقیمون الصلاة ویلي، پابندي کوي د مانځه، قایمه یې مونځ. ولې داسې ویلي دي؟ ځکه چې مقصد صرف د مانځه کول نه دی، مقصد دا دی چې ته مونځ قایم کې ظاهرا او باطنا. ښه ظاهرا او باطنا څنګه؟ ظاهرا دیسې لکه د مانځه شروط دي، ارکان دي، واجبات دي چې دا ته پوره پوره ادا کړې ظاهره کې. باطن کې څنګه؟ چې ته دا مونځ محسوس کړې، د الله عظمت ستا په زړه کې، عجزي الله ته راښکاره کړې، زړه دې متجي الله ته، توجه دی الله ته، دې ته وایي مونځ قایمول. دا نه چې مونځ وکړه، مونځ وکړه خو خبره اسانه ده چې هر څنګه دې وکړو، نه مونځ قایم کا داسې لکه څنګه چې ته الله او د الله رسول ویلي دي. او ظاهرا او باطنا مونځ صرف ظاهري حرکات نه دي. ګورئ د ډېرو خلکو ذهن کې دا ده چې دا مونځ د ظاهري بعضو کارونو ته وایي، کته شه، بره شه، او یا ویناګانو ته وایي. صرف مونځ دا نه دی، د دغې سره مونځ د زړه سره تعلق ساتي. او چې هلته زړه دی برابر و، نو د ظاهري اعمال او اقوال به دین به ډېر برابري. بله فایده یاده کوي، اکثر که تاسو سوچ کړی قرآن کې د مونځ او زکات یو ځای ذکر کېږي، او دا به راشي تاسو به واورئ ډېرو ځایونو کې الله دا خبره کړې چې مونځ کوئ او زکات ورکوئ، یا د مؤمنانو شان بیان کړی چې هغوی مونځونه کوي، هغوی زکاتونه ورکوي. ولې؟ وجه دا ده چې مونځ دې کې اخلاص دی د الله دپاره، مونځ خو موږ د الله دپاره کوو که، او زکات کې احسان دی د الله د بندګانو سره. او الله رب العزت هم زموږ نه دغه دوه خبرې غواړي، بندگی د الله کول او ښه کول د الله د بندګانو سره. هغه دواړه دې کې شته، مونځ او زکات. مونځ حق خالص د چا دی؟ د الله دی. زکات هم د الله حق دی، الله به موږ لازم کړی، خو پکې احسان د مخلوق سره دی. نو دلته اوس احسان د خالق سره شو، د الله سره احسان دا نه ته له څه ورکې. احسان تعریف حدیثونو کې راغلی د الله په ښه طریقې سره بندګي کول. نو احسان د خالق سره مو شو، احسان د مخلوق سره مو شو. او دلته ته فایده ذکر کم، هغه ده ما داسې بعض خلک لیدلي چې هغوی ډېر کوشش کوي چې د عبادت خپل او د الله سره چې کوم تعلق دی هغه برابر ساتي، او د مخلوق سره د هغوی معامله صفري. دا سړی په دین باندې صحیح عمل کوونکی نه دی. یوازې دا نه چې تا سپینې کپړې اچولي دي او بس په مخه سبحان الله او لا اله الا الله، او تکبر، معاملات صفر، بد اخلاقه، بدتمیزه، د خلکو حقونه خوري. دا د کوم ځای دینداري ده؟ نه د چا سره منډه کول، نه د چا سره ښېګړه، نه د چا سره احسان، او زه دیندار یم. دینداري دا ده
چې ته به حق د الله هم ادا کې، ته به حق د مخلوق هم ادا کې. ځکه الله زکات او مونځ یو ځای ذکر کوي. بله خبره دا ده چې مونځ دا بدني عبادت دی، زکات په مالی عباداتو کې د مالی عباداتو سر دی. بدني عباداتو ته چې وګورې پای کې سر د دې عباداتو مونځ دی. مالی عبادات خو ډېر شی دي خو سر یې زکات ته او صدقه ده. نو ځکه د دواړه یو ځای ذکر کېږي چې بدني موکه مالی موکه، صرف یو طرف ته من خلا. او ځکه را به شي انشاءالله همدې سورې بقره کې الله وایي ادخلوا فی السلم کافه، اسلام ته پوره ورننوځئ. دا نه چې یو طرف ته راټینګ کړی، نه ته به برخه په هر قسم عباداتو کې الی د وس مطابق. نو ځکه الله دا دواړه یو ځای ذکر کوي. ها مال لګول